سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابره ډېر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 11,000 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوي وي چې تر 340,000 ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي. سږ کال په فراه ولایت کې حدوداً 11,000 هکتاره ځمکه هندوانې کرل شوې وه چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدوداً 340,000 ټنو ته رسېږي، یعنې تقریبا بالاتره تر 310,000 ټنو موږ سږ کال تنها صادرات د هندوانو درلوشتل او نور ولایت سږ کال خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او په همکاري د وزارت د زراعت او په همکاري د وزارت د تجارت او مالي فصلي تعرفې ګمرکي تعرفې لوړې تللې وي او دا یو د اساسي دلایلو چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتره ګټې ترلاسه کړې وي. له بلې خوا که څه هم فرعي کروندګر خوښ دي چې د هندوانې حاصلات یې ډېر شوي خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي دوی پوره ګټه نشي ترلاسه کولی. خو د فراه ولایت د کرهنې رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبره نه مني. د هغه په خبره سږ کال د ګمرکي تعرفې د لوړوالي له امله افغاني کرنیز محصولاتو په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډېره ګټه ترلاسه کړې ده. سږ کال خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او په همکاري د وزارت د زراعت او په همکاري د وزارت د تجارت او مالي فصلي تعرفې ګمرکي تعرفې لوړې تللې وي او دا یو د اساسي دلایلو چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډېر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتره ګټې ترلاسه کړې وي. فراه ولایت پراخ کرنیزې ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فراه د کرنیزو محصولاتو څخه تر $60 ملیون زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.